د چین چارواکو د فبرورۍ پر 23مه له هوبیي صوبې بهر په نورو سیمو کې له کورونا وایرسه د ناروغانو شمېر ټیټېدو په اړه ویلي، خو د روغتیا چارواکو خبرداري ورکړې چې د اندازې له وخته مخکې دي، ځکه چې په نورو هیوادونو کې د وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د چین د روغتیا ملي کمیشن ویان میفینګ ویلي د فبرورۍ په 22مه په نورو 648 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او 9 نور کسان د دې له وجې مړه شوي دي. بلخو په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د اتو تنو وژل کېدو وروسته خلک اندېښمن شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران له پولې سره نږدې د فبرورۍ پر 23مه زلزله راغلې چې پکې د 3 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 7 تنه وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 5.2 او د هند په ممبئی ښار کې د فبرورۍ په 22مه د جامو ننداره وشوه. په دې ننداره کې فلم ستوري پریانکا چوپړا ډیزاینر وینډل روډریک ته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کړې. روډریک د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې مړ شوی و.